أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله مولانا العظيم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم دے پا قرآن مجید چه خاوند لوی شان دے. بل عجبو بلکہ دوی تعجب کئی ان جاءهم چراغ دوی تا منذرن یرون کے منہم ہم دوینا فقال الكافرون نو اویل کافرانو هذا شیء عجیب دا یو سیز دے عجیبہ اذا متنا آیا ہر کله چې مونږه مړ شو وکنا ترابا او شو مونږه خاورې ذالک رجع دا دوباره بیرته ګرځیدل بعید د عقل نه لري دي قد علمنا بیشک پوهیږو مونږه ما تنقص الارض فاغس چې کمیز مکا منهم د دوینا وعندنا کتاب امون سره یو کتاب دی حفیظ حفاظت کون کی بل کذبوا بالحق بلکہ دوی دروغ وګڼل حق لما جاءهم هر کله چې راغ دوی ته فهم فی امر پس دوی دی په یو کار کې مریج د پریشانای افلم ينظروا آیا دوی ندی کتلی الی السماء اسمان طرف تا فوقهم د پاسا د دوی کیف بنیناها چې څنګه مونږ جوړ کړی دی هغه وزیناها او خسته کړی دی مونږ هغه وما لها او نشته د پاغي کې من فروج سچاو دی
والارض او زمکا مددناها غړولې د مونږه والقینا فیها او غرزولې د مونږه په دې کې رواسیا غرونا وانبتنا فیها او راټوکولې د مونږه په دې کې من کل د هر قسم زوج بهیج خستا د جوړې سيزونه تبصرتا ذریعہ د سترګو غړېدلو و ذکر او نصیحت لكل عبد منیب د پاره د هر بندا رجوع کوونکی ونزلنا او نازل کړي دی مونږه من السماء د اسمان نا ماء مبارکا او د برکت فامبتنا پس مونږه راوټو کول به پدې سرا جنات باغونا وحب او دانا الحصید دریبل شوی فصل والنخل او کجوره باسقات دنګ دنګ لها چې د اغي طلعن غنچه کې دي نضید قد فقط رزقا للعباد روزی د پاره د بندگانو واحینا به او ژوندې کړو مونږه په دې سره بلدتم میتن یو خار مړ کذالک الخروج هم دغه شان دی دوباره وتل د قبر د سوره قاف هړومبني یولس آیتونه ترجمه تلاوت تاسو واورید دا سورت په مکه مکرمه کې نازل شوه دی 15 آیتونه دي او 3 رکوعات مکی سورتونه اکثر چینو هغه عقاید سره تعلق لري چې هغه کې الله رب العزت توحید نبی علیہ السلام رسالت قیامت واقع او دا شانته د زاړو قومونو واقعات د سيزونه په هغه کې اکثر بیانې او احکامات چې دي هغه ټول په مدني سوراتونو کې مزن علاوه باقي څومره چې احکامات راغلي دي هغه ټول مدینه طیبه کې راغلي ځکه هغه کومه وګورو نو مدني سوراتونو کې یا ایه الذین آمنوا اکثر راغلي چې مؤمنانو یعنی یو حکم را لې یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض ده مؤمنانو ته حکم یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تاسو باندې قصاص هغه فرض ده دا مؤمنانو ته حکم ده دا شان دي واتم الحج والعمره لله دا ټول چې کوم احکامات دي مؤمنانو ته راغلي یعنی چې کله ایمان راوړ نو هغه نه بعد چې کوم احکامات فرض شوي دي دا غي ټول فرضیت هغه مدینه طیبه کې ده او ځکه مسلمانانو ته حکم ده قاف سره دا شروع کیږي قران کریم کې 3 سوراتونه دي چې هغه یو ټکی سره شروع کیږي قاف ته نون ده او صاد ده دې ته موږ حروف مقطعات وایو ته یو نه سیوای نو بیا هم موږ جدا جدا وایو دا قاف موږ دلته جدا وایو والقران المجید قران دې دا واو چې راغله دا قسم د پاره قسم خورل شوی دی د قران او سو خوري الله المجید چې لوی بزرګای والا د دې لوی بزرګای والا قران مجید قسم دی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته زموږ پیغمبر دا جمله پکې پټه ده یو قسم وی او یو جواب قسم دلته کې جواب قسم نشته مفسرین دا غي جواب قسم دار او باسره ده چې انک لمن المرسلین چې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د رسولانو نه او بعض مفسرین لیکل لتبعثن چې د قران مجید قسم چې تاسو به ضرور را پاسې نو د قیامت تذکرہ پکې همدا
او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت تذکرہ هم ده. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، دوی په دې باندې تعجب کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو انسان چې هم د دې د قوم قبیلې نه دی او د دې په شان خریس کی هغه پیغمبر جوړ شو راغی. نو کافرانو سوې هاذا شی عجیب، دا خو ډېر عجیبه خبره. حالانکه الله رب العزت قرآن پاک کې 15 سپاره کې فرمایي چې چېرې پس مکه کې فرښتې اوسېدې نو دا غي د هدایت او راهنمایي لپاره بیا موږ فرښتې نازلون هم دا غي د جنس نه به پس مکه کې خو انسانانو سي د دې انسانانو د هدایت او سم لار خودلو لپاره موږ هم یو انسان پیغمبر جوړ کړی خو کامل انسان دی، عام انسانانو په شان نه فرق کوي. او کچره بل فرض فرښتہ راغله ده نو فرښتہ د انسان کو کیفیت باندې سپوي. لکه ابراهيم عليه السلام ته درې فرښتې رااله د انسان په شکل. ابراهيم عليه السلام ورته ډوډۍ کې خونه او هاي کې خونه هغه یړو ول لاس ورنړ. نو ابراهيم عليه السلام ته وی چې موږ دې سیس نه پاکي هغه ته د لوګي پتا نشته، د تندې پتا نشته، د تکلیف پتا نشته، د بیماری پتا نشته، د رز شپې کم انسان باندې تکلیف راځي، سختی راځي یا د ستړواله او ستومانیت پیاده دا سيزونه د دې فرښتو سره اړو تعلق نشته. نو کاغه ټول شپه بیا ولاړی او د الله عبادت وکي نو خلکو بیا دا وي چې مونږه خو د پښانت نشي کولی. دا فرښتہ ستړي کیږي نه، مونږه درنګ چې ګرمي نو بس کو دیتا خو تندوم نه لګي، جمعي نو مونږ ته لوګه لګي، دیتا خدای هم ضرورت او حاجت نشته، غم او بیماری دی نه پیژني. ځکه انساني عقل هم د دې تقاضا کوي چې یو کس زما په کیفیت باندې زما په حالت باندې خبردار دی چې هم هغه زما طرف ته راولېږل شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام اوس ټول شپه دا غینا عبادت ثابت ده او احادیث کې راځي چې خپل مبارک به او پړسي دي د فرښتې خو به چر په نه پړسي دي. نبی علیه السلام هغه تکلیف کې دغه قیام کړی دی، پوره شپه په یو رکعت کې هم 13 کړی دی او سحر مالې بیا دویم رکعت او سجدي او دای پورا کړی دی او ختم کړ. یو رکعت کې شپږ سپاره دای چې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي د شپې عبادت کوي. بی عائشہ وی یا رسول الله توره تکلیف سره وشت. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا آیا زد اللہ رب العزت شکر گزار بندہ جو نش یعنی داغه دومره نعمتونه دي دا خو زه داغه شکر ادا کوم. نو ځکه د کافرانو دا چې کوم اعتراض دا غلط دی، دا عجیب دی. انسان طرف ته د هدایت په کار باندې او پیغام باندې را لېږل شوی دا عجیب خبره دا صحیح ده، دا عقل مطابق. بیا دویمه خبره به چې قیامت خبره براله نو وی به ایزامتنا وکنا ترابا چې مونږ مړ شو او خاورې شو ذالک رجل بعید دا دوباره را پاسېدل دا ډېره عجیبه خبره. نو دغه ته غیب باندې ایمان بیل پیغمبر علی السلام هم د دې دعوت ورکړ. اوس یو انسان ټول عمر دلته کې تیر کړ د جزا او د سزا تصور کني یا خو انسان بالکل آزاد دی خو بیا هیڅ ته نه ګوري. دنیا کې هم چې کم ملک قانون نشته د جزا او سزا عملی طور باندې د هغه مشاهده نشته. نو ګال دا کې ګورو لا قانونیت څوک چې څه غواړي انسان خو ډیر کم خلک هغه چې هغه الله د یری یا خپل شرافت توجه هغه د دې بد او نزان مني. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت مخ کې ډیر صحابه داسي چې ټول عمر شراب نه وڅښل، بدکاری نه وکړ، خدا خلک ډیر لږ نور خلک چې هغه قانون کنټرول کوي، قانون یې په ملکی
نو هغه سره او د جزاء او د سزا تصوري نو هغه سره هغه کنټرول بالکل دا شان دي د آخرت الله رب العزت د جزاء او سزا رز اخدا مالک یوم الدین په لومړی صفحه کې الله تعالی ارشاد فرمایلی چې مالک ته د روز جزاء چې کوم رز بدله باور کی او الله تعالی خپل فرمایي ليبلوکم ايکم احسن عملا دا دنیا دا ژوند مونږ تاسو نه د دې لپاره درکړی دی چې مونږه دا وګورو چې تاسو کې خسته عمل څوک کوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم نو د دې جواب کې الله تعالی ارشاد فرمایل چې تاسو دا وایي چې مونږه خاورې شو نو مونږ څنګه بیا را پاسو الله تعالی وایي چې د ځمکه تاسو د بدن کومه حصہ خوري کمایي هغه زموږ په علم دی هغه تختی نه چرته هغه د ذرې ولې نشي هم د ځمکه کې پراته وایندنا کتاب حفیظ او د هغه پورا په پورا ټول معلومات هغه مونږ سره یو رجستر کې یو کتاب کې لیکل شوی هغه ته لوح محفوظ دی بل کذبوا بالحق الله تعالی دې حق خبره دروغ وګڼله هر کله چې رااله نو د دې د وجه د پریشانای کې تردد کې شک کې شبهه کې پریوته بیا الله تعالی عقلی دلیل ورکړي تاسو دې ته نه ګورئ تاسو سر د پاسه د اسمان دا مونږ درول دي کیف بنینا بغیر سستنو بغیر دیوالونو ولړ وزیناها خستکړه دې تشبیه وګورئ تاسو دستوري د سپمای په سور خوند وما لها من فروج دې کې سچاو دې هم بتاو اونمو سورہ ملک راځي چې اسمان طرف ته وګوره ته پکې څه یو ځل نه دو ځل نه بیا وګوره فرج البصر بیا وګوره هل ترى من فوتو دې کې تاسو چاو دې مومي دا الله رب العزت کاریګری او زمونږه څنګه مونږه ناقص یو زمونږه منصوبې ناقص عمارت ناقص 50 کال بعد غرزولو قابل دا د الله رب العزت کاریګری دا هغه کې هیڅ قسمه عیب به تراو نه باس او بیا ځمکه دا وګوره مونږه غړولې دا خوراکړې دا او دا وی کله چې پیدا شونو اور پیدا الله تعالی والقینا فیها رواسي غړ بوجونه پکې واچو غرونه او بیا د دې ځمکې نه مونږه د انسان د فائدې سيزونه راو باسل من کل زوج بهی حصہ جوړي سيزونه مونږ راو باسل د هر سیز جوړي مونږ پیدا هر سیز کې وګوره نباتات دي انسانان دي حیوانات دي هر څه جوړي تبصرة و ذکر د سترګو غړولو د پاره ډیر څه دي امام شافعی رحمت الله علیه فرمای موږ خو دې سيزونو باندې غور نکو هغه وی چې ما د توت پانه نه خپل رب پیدا وای ما ولیدل چې د توت پانه چې کله د غبین دا مچای اوخري د غبین مچای نه وي غبین پیدا شي شاهد پیدا شي بیا دې ته ما وکتل نو د ریخمو کیړې ده په هغه دغه پانه وخوړه دا غي نه ریخم پیدا شي بیا مې وکتل وسایدا هغه د دینه پانه وکړه او دا هغه پانو نه کستوري د دنیا ټولو کې قیمتي عطر هغه پیدا او چې عام حیوانات ته مې وکتل هغه وخوري نو هغه بیزا می ولیدان وي پچې کوي نو سلور سيزونه دي یو شی خوري او سلور مختلف سيزونه ته نه دي نو زه پوه شم چې د دې ټولو کې دا اثر اچون کې یو ذات دا جدا جدا ذایقې جوړون کې هغه یو ذات او هغه الله موږ الله تعالی وي تبصرتن سترګې غړولو د پاره ډیر سدي و ذکر نصیحت پکې حاصلول دي خصوص لكل عبد منيب
څنګه جمعې کې بیان وشو چې هدل للناس، هدايه خو د ټولو لپاره ده او فائدہ ته نسو غخلی، هدل للمتقین، پرهیزګار. دا شانتي کم خلک چې الله رب العزت طرف ته رجوع کوون کې دي، الله نه یریدون کې دي، اغه د دینه نصیحت حاصله بل اخرت حصہ کوي. بیا اسمان ته وګورئ، دا اغه د طرف نه مونږه داسې برکتی وبنازل کړي چې هغه سره باغونه جوړ، هغه سره فصلونه، دانه، غلي، هغه د زمکه نه را پیدا شي. میوجاتو کې والنخل، غټ غټ دنګي د کجور ونی تاسو وګورئ، طلع النضيد، داسې غونچه کې دی پکې چې هغه کټ پکټ د یو بل د پاسه لګي، کجور یو بل د پاسه لګي، انګور کې مو ګورئ دا شان، کجور کې مو ګورئ دا شان. رزق للعباد، بندگانو د پاره مونږ د رزق وسیله دا جوړ کړل. واحیینا به بلدة میتا، یعنی باران سره یو خدا رزق انسان ته حیوانات ته ملاو شو، او بل طرف ته بلدة میتا، دا اوچ ازمکه مونږ ژوندای ازمکه ته تاسو وګورئ څنګه اوچ شي چې باران وشي راو پړسي. کذالک الخروج، دې ټولو کې اصل مقصد د پویولو دا دی چې تاسو به هم داسې را پاسه د ځمکې نه، څنګه چې د کجوري بوټی راو باسه، غلې او میوجات راو باسه، فصلونه راو باسه، دا شانتي نور سيزونه د ځمکې نه راو ټوکېدل. دغه شانتي د قیامت پر چې کله اسرافیل علیه السلام ته حکم وشي شپېلې ووایي، دغه وخت کې به ټول انسانان د خپل خپل ځایونو چې کوم ځای کې هغه مړ شوی دی، کوم ځای کې حق شوی دی، یا سوځېدلی دی او د ځمکې حصه جوړه شوې ده، یا د سمندر د ویښ حصه جوړه شوې ده، یا د ونې جړه جوړه شوې ده، هغه ځای نه به الله رب العزت راپاڅوي. الله تعالی دې مال تاسو عمل کول توفیق راکړي. قاف په معنا د دې الله تعالی خو پوهیږي. والقرآن، قسم دې په قرآن المجید چې خاوند لوی شان دی. بل عجبو، بلکې دوی تعجب کوي، ان جاءهم چراغ دوی تا منذرن يرون کې منهم هم د دوینا. فقال الكافرون، نو اویل کافرانو، هذا شيء عجيب، دا خو یو سیز دی عجیبا. اذا متنا، آیا هر کله چې مونږ مړ شو، وکنا ترابا، او شو مونږه خاورې، ذالک رجع، دا دوباره بیرته ګرځېدل، بعید، د عقل نه لرې دي. قد علمنا، بېشکه پوهېږو مونږه، ما تنقصو، په هغه څه چې کمی الارض زمکا، منهم د دوینا، وعندنا او مونږ سره کتاب، یو کتاب دی، حفیظ، حفاظت کوونکې. بل کذبو، بلکې دوی دروغ وګڼلو، بالحق، حق لرا، لما جاءهم، هر کله چې راغی هغه دوی ته، فهم، پس دوی دی، فی الامر، په یو کار کې، مریج، د پریشانۍ. افلم ینظروا، آیا دوی ندی کتلی، الی السماء، آسمان طرف تا، فوقهم، د پاسه د دوی، کیفا، چې څنګه، بنیناها، مونږ جوړ کړی دی هغه، وزیناها، او خسته کړی دی مونږ هغه، وما لها، او نشته دی په هغې کې، من فروج، سچاو دی، والارض، او ځمکه، مددناها، غوړولې ده مونږه، والقینا، او غرزولې دي مونږه، فیها، په دې کې، رواسیا، غرونه، وانبتنا، او راټوکولې دي مونږه، فیها،
پدې کې من کل د هر قسمه زوجن بهیج خسته جوړې تبصرتن ذریعہ د سترګو غړولو دا و ذکر او نصیحت ته لکل عبد منیب د پاره د هر بنده رجوع کون کی ونزلنا او نازل کړي دی مونږه من السماء ماء د اسمان نوب مبارکن د برکت فامبتنا پس مونږه راوټو کول به پدې سرا جناتن باغنا وحب الحصید او دانه درې بلی شوی فصل والنخل او کجوری باسقات دنگی دنگی لها چداغی طلون غنچک دی نضید قط پقط رزقا رزق تے للعباد دپار د بندگانو و احیینا به او مونږه ژوندې کړو مونږه په دې سره بلدتم میتا یو خار مړ کذالک هم دغه شان دي الخروج دوباره وتل د قبرونو نه آمین الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسهل يا إلهي كل صواب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا أرحم